نن زابل د یو داسې غونډې کوربه دی چې د ولسونو ستونزې او وړاندیزونه په مخامخ ډول د مسؤلینو تر غوږونو رسیږي او مسؤلین ورته فورین تندي جوابونه وایي. دا د زابل ولایت مقام په ودانۍ کې جوړه شوې غونډه ده چې دیني عالمان، قومي مخور، تجاران او ځوانان یې ګډونوال دي. زابلي ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي بستونو کې اولویت ورکول، د ښار ښکلا، د ولسوالیو لارې رغول، د اوبو واړه ډیمونه جوړول، صحت او تعلیم ته لا توجه کول د غونډې د ګډونوالو اساسي غوښتنې وې. دوی وایي چې زابل ته په تیر کې څومره چې اړتیا و کار نه دی سوی، خو د اسلامي اماراتو مسؤلینو ته هیلهمند یو چې راته په یادو سوو برخو کې کار وکړي. په دې هیله یو او بیا مو دا غوښتنه ده چې زموږ ګمرک تر هغه سرحده ورسیږي چې دلته تر پوله زموږ اجناس تجارتي واوړي او د پاکستان له خوا څخه تر پوله اجناس تجارتي موږ ته راواوړي. په دغه وخت کې به زموږ ګمرک زموږ د خلکو لپاره د کار یو زمینه برابره کړي. یو خو وچکالي ده په زابل کې، وچکالي په زابل کې، زابل د افغانستان تر ټولو وچ ولایت ده متاسفانه، چې زموږ سیندونه ترنک سیند چې په نامه هغه اوس وچ ده، نو ځکه بیکاري زیاته شوه. په صحراو کې خلک کار نه لري. والي صاحب زابل ته د ډېره توجه غواړو. زابل تر بل هر چا او تر بل هر وخت اوس لاسنیوي ته ضرورت لري. لکه څنګه چې ځوانانو وویل بیعت مو در سره کړی ده، د بیعت په مقابل کې خدمت غواړو، دا د ولس حق ده. د زابل ولایتي مسؤلینو هم ولس ته د کار کولو ډاډ ورکړ چې د زابل په آبادۍ کې به پوره هڅه کوي. د زابل والي په خپلو خبرو کې وویل چې موږ دلته د ولسونو د خدمت لپاره رالیږل سوي یو او د یو آباد او پرمختللي زابل لپاره به ټول په ګډه سره کار کوو تر څو شته ستونزو ته د پای ټکی کښېږدو. هغه د اشغال پر مهال د زابلیانو د میړانې او اتلولۍ ستاینه هم وکړه. چې موږ د خلکو په غم کې مو ته د شکر مرض والله العظیم د فلسطین د مسلمانانو د لاسره تلګېدلی، چې د فلسطین مسلمان ولس موږ سره غمونه دي، نو بیا به د زابل غم موږ سره څنګه نه؟ نو دا موږ اطمینان ډېر کوو ورونو، موږ په مشورو کې یو، موږ په مجلسو کې یو. هغه زمینه چې نن سبا یې تاسو ګیلې دي بالکل ولا په ځای وي. دا بعضې خلاوې چې تاسو موږ ته پر ګوته کړئ، تاسو ناشکریا ادا کوو. موږ به تاسو دا شی په لیکنه بڼه یا خپله بل مستقیم مشرانو ته رسوو چې دا د موږ ولس غږ و او دې ته اصلاحاتو ته څه په توسې کېږي څه په موږ کېږي. کوم چې په موږ کې دا موږ به یې کوو، څه چې په مشرانو کې دا انشاءالله غږ به موږ مشرانو ته رسوو. د یادونې وړ ده چې د غونډې ګډونوالو د داسې نورو غونډو د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.